بسم الله الرحمن الرحیم. په 28مه سپاره کې زه هغه آیات لټوم کوم چې ما په نظر کې نیولې ده او غواړم تاسو ته واضحه کوم. یو مفتي صاحب نو هغه ویلې وای چې د جمعې مانځه نه پس باید مسلمانان راوځي او څوکي کاروبار وکړي او پیسې وګټي. صحیح شوه. نو دا ډېره جالبه وه د خلکو لپاره. وای ولې باید دا کار وکړي؟ وای ځکه چې الله جل جلاله په 28مه سپاره کې دا خبره موږ تاسو ته کړې ده. الله جل جلاله فرمایي چې کله وای د جمعې لمانځه لپاره اذان وشو نو بیا تاسو زر تر زره جمعې مانځه ته لاړ شئ او تاسو کاروبار هر څه پرېږدئ. دا ستاسو لپاره غوره ده که چېرته په خبره پوهېږئ. خو چې کله فاذا قضیت الصلاة چې کله مونځ ختم شو فانتشروا فی الارض نو بیا خپاره ورسئ، بیا راغونډېږئ، نو بنډارونه شیان پرېږدئ، څه وکئ؟ په ځمکه کې وګرځېږئ یا خوا دېخوا خپاره شئ. د څه لپاره؟ وابتغوا من فضل الله، تاسو ولټوئ د الله جل جلاله فضل او مهرباني، یعنې روزي وګټوئ. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. خو دا خبره په یاد ولرئ چې الله مو هیر نشي چېرته، یعنې غلطي او درغلي دړاکې شروع نه کوي، دوکې او دروغ شروع نه کوي په خپل کاروبار کې. الله جل جلاله په یاد ولرئ د دې لپاره چې کامیاب شي. دا ډېر مهم او ستر آیات دی. دلیل په دې باندې دا چې الله جل جلاله موږ تاسو حقیقت کې کاروبار ته او پیسو ګټلو ته او تجارت ته هڅوي. تجارت دا یو بهترینه پیشه ده، بهترین کار ده. که بهترین کار نه وای کنه بلکې په کارونو کې غوره کار ده. که غوره نه وای نبی علیه الصلاة والسلام به تاجر ته دومره لوړه مرتبه دومره لوړ مقام نه ورکاو چې حتی له پیغمبرانو صدیقینو شهداو سره د قیامت په ورځ باندې برابر کړي. دا ډیره مهمه خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای التاجر هغه تاجر چې امین وي او صادق وي په خپل تجارت کې کنه نو دا به له پیغمبرانو سره له صدیقینو سره له شهداو سره د حدیث مفهوم د هغوی سره به یو ځای په یو کتار کې یعنې په یو صف کې ولاړ، یعنې مرتبه به د هغوی سره دومره جګه وي. دا څه وړه خبره نه ده. یو نفر چې صحیح ډول باندې تجارت وکړي که نه له هغه سره سلهاو نه زرهاو خلک نور هم راپورته کېږي. د زرهاو نه د لکاو خلکو ژوند ورسره بدلیږي. خلکو باندې سهولت راځي، آسانی راځي، د خلکو ژوند کې خوشحالي راځي، قیمتي نه راځي، غلط شیونه نه راځي، ټولنه کې داسې څه نه راواردېږي او نه صادرېږي چې هغه د خلکو پکې تاوان وي او ضرر وي. بالاخره ټولنه ټول د بهتري او د پرمختګ په طرف باندې روانېږي. نو تجارت ډېر یو لوی کار ده. څنګه چې تاسو ته مخکې ویډیو کې هم ما ویلي چې دا عبادت ده، دا وکئ. په دې سره زموږ ستاسو ژوند بدلیږي. په دې سره زموږ ستاسو په ژوند کې د خارجیانو په خبره باندې 99% مشکلات او ستونزې حلېدلی شي. په افغانستان کې متاسفانه ډېره یو بده پدیده او ډېر یو بد عادت چې خپور شوی هغه دا ده چې خلک وظیفې ته ډېر زیات خوشحاله کېږي. مخکې ورځو کې هم زه یو ملګري کره تللی وم، نو وړوکی زوی ده، هغه په دې فکر کې و چېرته به وظیفه پیدا نه شي. نو ما ځان سره فکر وکړم سبحان الله دلته د وړوکي ماشوم په ذهن کې دا ده چې زه باید وظیفه وکړم او زه د وظیفې لپاره پیدا شوی یم او د نجات لار چې دا وظیفه ده. هسې بس د انسان دا ذهن په دې وظیفه کې بس لګېدلی او دې ته خوشحاله چې بس روزي مې یقیني ده او حواله شوه، هغه 100 روپۍ ده. نو تاسو خیر دغه ذهنیت لږ ختم کړئ. که په خپله باندې کاروبار نشئ کولی خو حد اقل ماشومانو ته دا ذهنیت ورکړئ. موږ هم ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو، تاسو هم آینده نسل ته دا ذهنیت ورکړئ چې ګورئ د کامیابي د ترقي د پرمختګ لاره دا ده چې کاروبار وکړو او تجارت وکړو. زما ورور مشر مفتي د هغه خپلو مقتدیانو ته خپلو شاګردانو ته د تل لپاره دغه نصیحت کوي او دا سپارښتنه ورته کوي چې تاسې ګورئ د وظیفې په لټه کې نه شئ بلکې کاروبار وکړئ. متاسفانه ځینې خلک شرمیږي په کاروبار باندې، په غریبي کولو باندې، خو په دې باندې نه شرمیږي چې ټول عمر چاته محتاج وي، ټول عمر له خلکو نه قرض غواړي، ټول عمر چې دا نو دی په ستونزو او مشکلاتو کې تېروي. نو په تجارت باندې، په غریبي باندې، په وړوکو کارونو باندې مه شرمیږئ، دا وکئ. دا لاره د انشاءالله غټو کارونو ته. نو الله جل جلاله دې ماته او ټولو ته توفیق ورکړي چې انشاءالله کاروبار وکړي او د الله جل جلاله دغه په 28مه سپاره کې چې کوم موږ تاسو ته رهنمایي کړې ده او لارښوونه راته کړې ده چې تجارت او کاروبار وکړئ، په دغه باندې الله جل جلاله موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې انشاءالله عمل ورباندې وکړو.